خولي مکه خولي دا هم مدینه خولي دا ما د قربان کې ربا د یا روزه خولي دا ما د قربان کې ربا د یا روزه خولي دا خولي مکه خولي دا هم مدینه خولي دا ما د قربان کې ربا د یا روزه خولي دا ما د قربان کې ربا د یا روزه خولي دا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سربلند چیف ایگزیکټیو کاروان عبدالرحیم نه خبرې کوم. چونکې تاسو ته معلومه ده چې سعودي عرب دې کال چې حج کوم دی د کرونا پینډیمک د وجې هغه کینسل کو. صرف د سعودي 10,000 کسان به حج کوي چونکې دا د الله تعالی طرف یو امتحان دی په موږ باندې او زموږ په د الله تعالی په هر رضا موږ رضا یو چونکې اوس بلاک خپنې به داسې وي او د حج موږ سره د خلکو امانتونه دي. الحمدلله موږ هغه امانتونه د خلکو ته واپس کولو لپاره ښه طریقه ده چې ما توره څومره زر ته زره دوی موږ امانت واپس کو نو موږ دا سلسله الحمدلله شروع کړې ده او د الله نه امید دی چې الله تعالی به انشاءالله د حرمینو د دروازې دوباره کولاوي او انشاءالله زموږ به پکې قسمت کوي. دا کوم حاجیان چې پاتې شو د حدیث الفاظ دی دوی خو د قبول شوي حج ثواب دوی ته میلاو شو خو الله تعالی دې را روان کال بیا زموږ ملګري کړي او الله تعالی د حرمینو د دروازې کولاوي کړي چې موږ او د دنیا نه دی الله تعالی دا وبا په سیچل ختمه کړي چې د دنیا واپس هغه څه ښایسته او د حرمینو د زیارت زموږ د ټولو بیا نصیب شي. مکه ښکلې ده هم مدینه ښکلې ده ما د قربان کې ربا د یا روزه ښکلې ده ما د قربان کې ربا د یا روزه ښکلې ده ښکلې مکه ښکلې ده هم مدینه ښکلې ده ما د قربان کې ربا د یا روزه ښکلې ده ما د قربان کې ربا د یا روزه ښکلې ده.